سمرق مو خوړلی دی؟ سلام او نیکې هیلې ښه راغلاست زموږ فیسبوک پاڼې ته او یوټیوب چینل ته. هیله ده چې زموږ صفحه لایک او سبسکرایب کړئ. سمرق یو غوښنی نبات دی چې د فنجانو کورنۍ پورې اړه لري. په طبیعي ډول د پسرلي په موسم کې راټولیږي. سمرق د غوښې پر ځای خوندوره او لږ کالري لرونکي خواړه دي چې کولی شي د وزن په کمولو کې ښې اغیزې ولري. که چیرته هر ځلي خوړلو کې د غوښې پر ځای سمرق وخوړل شي نو اضافه کالوري به مو له بدنه لرې کړل شي. سمرق د بي ویټامین او منرالونو ښه منابع ده. معمولا د سلاد سره خام خوړل کیږي، خو ځینې خلک یې د غوښې په څیر په سیخانو کې د کباب شانتې پخوي او ځینې خلک یې په غوړیو کې د پیازو او رومي سره یو ځای پخوي. سمرق د شکر ناروغۍ سربیره د وینې فشار او د زړه په ناروغۍ اخته کسانو لپاره مناسب غذا ګڼل کیږي. راځئ چې ګټې تاسو ته ووایم. د سرطان مخنیوی کوي. څېړونکي وایي چې د ورځې 2 ځلې سمرق خوړل 45% د سرطان مخنیوی کوي. دویم دا چې سمرق کم سودیم لري چې د وینې د لوړ فشار د کموالي سبب کیږي. دریم د وینې کلسترول کموي، ذهني توازن قوي کوي او د ذهن طاقت د کمیدو مخه نیسي. سمرق په خپل جوړښت کې پروبیوتیک دی. پروبیوتیک هغه خوراکي توکي ته ویل کیږي چې په کولمو کې ګټوره باکتریا له منځه نه وړي بلکې د هغې په وده کې مرسته کوي. سمرق ویټامین بي، ویټامین ډي او ویټامین سي هم لري او د دې ترڅنګ کلسیم، مګنیزیم، پتاشیم او معدني مواد هم لري. سمرق تر 10,000 پورې ډولونه لري، خو ډېر ډولونه یې بیا زهرجن دي چې نه خوړل کیږي او روغتیا ته زیان رسوي. سمرق د کښت او د موسم د پیدایښت له وجې نن سبا اکثره په فارمونو کې هم روزل کیږي او بیا بازارونو ته د استفادې لپاره وړاندې کیږي. افغانستان کې هم د سمرق په کرلو کې ګڼ شمېر خلک فعالیت کوي او د کرلو لپاره لوی او واړه فارمونه جوړ کړي دي او هره ورځ بازار ته په لوی او واړه پیمانه سمرق وړاندې کوي. دوی ته د سمرقو کرلو لپاره له تورو تیارو خونې یا زیرزمیني څخه استفاده کوي چې د لمر وړانګې په مستقیمه ډول ورته نه رسیږي. سمرق د کرلو لپاره خاورې ته ضرورت نشته. سمرق تخم د غنمو له بوسو او یا له بور سره ګډ او بیا یو پلاستیک کې اچول کیږي. په پلاستیک کې واړه سوري کیږي او د زیرزمیني یا بندې کوټې په چت کې راځوړند کیږي او تقریبا 20 ورځو کې رسیږي او بیا بازار ته وړاندې کیږي. مننه چې تر دې دمه له موږ سره وئ. هیله ده چې زموږ صفحه لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو وکولای شئ زموږ ویډیوګانې وګورئ.